ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. د آبادۍ غږ خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. له کوره بهر د نجونو او میرمنو کار نه کول د کومو ستونزو سبب کېدای شي؟ خوراک پوشاک چیه نسته تا به تر کله زه دا وباسم دا سره غم ژونده. ولی یو شمېر کورنۍ نجونو او میرمنو ته له کوره بهر د کار اجازه نه ورکوي. په دې اړه د اسلام مقدس دین څه حکم کوي؟ کورنۍ او خلک څه ډول کولی شي چې نجونو او میرمنو ته د قوانینو مطابق د کار موقع برابر کړي او د دې کار ګټې کومې دي؟ د آبادۍ غږ د خپرونه د همدې موضوع په اړه ده چې زه سمیره حلیمزه یې درته وړاندې کوم. میرمنې د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. د اقتصادي کارپوهانو په وینا کله چې د ټولنې نیمه برخه له کار او فعالیت نه پاتې شي نو له شک پرته چې هماغه هیواد د اقتصادي رکود سره مخامخ کیږي. د یو شمېر کسانو په باور د ژوند په ټولو اړخونو کې د میرمنو فعالیتونه د ستاینې وړ دي. که میرمنې له کار او فعالیت نه لرې پاتې شي نو د دې کار منفي تاثیر نه یوازې میرمنو بلکې د ټولنې نورو وګړو ته هم رسیږي. چې ما واده وکړ خسران مې هیڅ نه پرېښودلم چې وظیفې ته لاړ شم. یو میاشت دوه میاشتې حوصله کړه بعض هغه خشونتونه شروع شوله. خاوند مې هیڅ وظیفه نه لري. ستونزې ډېر زیات دي. کور کې هیڅ شی هم نشته. کور اسباب مثلا خوراک پوشاک هیڅ شی نشته. دا سره غم ژونده. دا یو اتاق ده چې زه چپلک وباسم ویده سم یو میکپ مې کور کې هوار دی. زما ټول عمر به همدغسې تېر شي. زما نوم ماشق الله کاکړ ده. یوه کورنۍ ده چې کونډه ده، شپږ اووه لورګانې لري، ډېر اقتصادي ضعیف دی. باور وکړئ چې ما د خپل کوره ورته وریجې یا غوړي او شی وړي دي. چیرې دغې د خپله خودکفا وی وظیفه یې درلودله، کار یې درلودله، نو کومک ته به څه ضرورت و؟ یو دوه ځلې لارې یو څه کومک مو وکړی اما هغه خو کفایت نه کوي ورته. خاوند یې کراچي لري بازار کار کوي. کومو میرمنو او نجونو ته چې د کورنۍ غړو د کار موقع نه و برابره کړي د کور غړي له فقر، غربت او تنګلاسۍ ځورېدل. او بلخوا په سیمه کې ښځینه ښوونکي او یا ډاکټرانې هم نه وي. خو د کورنۍ لخوا نجونو او میرمنو ته له کوره د باندې د کار د اجازې نه ورکولو علتونه کوم دي؟ د لیبره د خوا د قوم د خوا د خسران د خوا تهدید و چې وظیفې ته باید لاړه نه شي. ښځه د کور نه حق نه لري چې ډېر ځای لاړه شي. ښځه د کور ښځه ده چې باید خپل اولادونه وروزي. ما ورته ولې زه یوه ښځه یم، ما تحصیل کړی دی، مکتب ته تللی یم، مصرف مې کړی دی ځان باندې. اوس چې زه رسمي معلمه یم ولې کور کې کښېنم؟ رواج نه لرو او زموږ په قوم کې څوک وظیفې ته نه شي. دوه حالت دي. یو خو امنیت نشته، اجتماعي امنیت البته کلیو کې باندو کې. یو فرهنګ دی چې مثلا د یو کلی نه یو جلې کې چیرې لاړ سي نور جریکیان نه دي چې دا څنګه زی دې لپاره دغه یو فرهنګ پاتې شوی په باندو کلی کې چې څوک خپل اولاد نه پریدي. دوی چې جلې څه کوي چې زی درس وایي، څه کوي چې ازای ته درس ورکوي، معلومه کیږي کینې د خپل کور کار وکي، بیا واده کوي زی د خپل بخت پسې نو څه کوي درس وایي. نوم می مختار ده. کراچۍ یم، دوه لور لرم، دواړه نو مکتب خلاص کړي. د لپاره نه دي چې موږ اطرافي خلک یو دغلته خلک بل رقم ده کې دی وای د چیرته دی د سکار کوي د ولې تاسو نه ران نه یاستئ خدای کاروبار ته لګي. د همدغه خلک ډیر تفسیری کوي بیا نو نه کیږي په ولس کې بیا نه کیږي دا کار دی. درنو اوریدونکو تاسو د آبادۍ غږ خپرونه اورئ. که زموږ د تعلیمي خپرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ نو زموږ له همکارانو سره په دې شمیره شریک کړئ. 002401501 د یو تعداد کسانو په وینا رواجونه او له کوره د باندې د نجونو او میرمنو کار نن ګڼل او ځینې نور مسایل د دې سبب شوي چې نجونې او میرمنې د کوره د باندې د کار اجازه ونه لري. خو یو شمېر کسان په دې توانېدلي چې خپلو نجونو او میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي. خاوند مې ما سره ته غرض ورسره مې نشته زه یم زه به جواب ورکړم. ورونو ته یې ویلې وای دا زما ښځه ده تاسو ورباندې حق نه لرئ. ما ته به یې ویلې خیر دی که دوی تا ته چی هم وایي ته ځان چپ ونیسه جواب مه ورکوه زه به د دوی جواب ورکړم. ما ویلې ما پلار مې چې زه تاسو ته درکولم تاسو یې ویل چې زما لور مکتب ته کتله تاسو بیا ممانعت ونه کړئ. اوس تاسو ولې پس د واده ممانعت لرئ؟ تاسو اقتصاد هغسې ضعیف ده. ما ورته ویل راسئ لاړ سئ ما سره سیمینار ته هم لاړ سئ د باندې هم لاړ سئ وګورئ چې زه چېرته ځم څه کار کوم. پس هغه ما سره هیڅ غرض نه دی نیولی. هماغه لیور اوس ما نه تشکري کوي.
یو کورنۍ د مثلا معلمین دي د دوی ته مو زمينه مساعد کړی دا چې د دوی مکاتب ته برابر شي چې کله مکتب شروع شي یا کوم کورس رسی. بل کټګوري مې کوم کسان چې خیاطان دي د دوی ته مو اسم ولادت کله شمیره د تذکره او د تماس ټول ملکه چې دغه کسان کړل ته هر برنامه راځي مستحقین دي کوم معلمین ته دي به کارو د معلمین کچيري مثلا کوم کسب کاران کیم دغه کسان لرو زمو وطن دی دو باید څنګه په څنګه ټول کار وکړو او دلته هیڅ ستونزه نشته. تاسو مو ویریږئ تم کار کوم تم کار وکړئ هیڅ ستونزه نشته. هو څوک دریږي څوک وای زه ته ټول یو ځای دریږو دې سړی ته جواب ورکوه علمي جواب ورکوه ورور اولی ستونزه څه خیکه دا نه پریدي خی واخله په میاشت کې او سکومک وکور سره د هیڅ نزي کور کې ناز دی واخله سره یو همکاري وکړه تم کولای نشي مام نه پریدي اغام نه پریدي دا سبب راشي د کورنۍ به ټول تباوي دیږي نه بمړي زمونږه خواندیم دي نارینه ته مونږه قناعت ورکو زنانه ته غید قناعت ورکي مام صاحب د مسجد دی ملک صاحب د کلی دی یو څو کسان مشران مخاول کسان رو واقعي قناعت اصلو بال دغه کار حتی هغه کار ته چې کار ګوري چې دفتر کې یا مثلا کوم ځای کې چې مکتب وي هغه چاپریال صحیح ځای چې بیا د خود لارسیال ته کار یو څو کورنۍ دي تر پرونه مثلا هغه بیچارهګان هیڅ سم نه درلود امانن سبا هغه چې مثلا ماموري التخیاتی کوي یا کار کوي یا مثلا پروسس د بغض زراعت کې کار کوي هغه کې هغه د خپل نفقه د ژوند تیم جوړ کړي او هغه د خپل اولاد هم قلم مخلي کتابچه مخلي مکتب ته مليږي معلم یم کورنۍ ما ته اجازه ورکړي خو څوک چې مامانیت وکړي کار پاره زما کاکا وو ما ته ویل چې الته مزي ډیر خطر ځای دی چې تاسو زه الته درس ورکوي بیا زما پلار ویل چې نه ارسي الته خطر نشته یو لارسي تاسو وګورئ بیا پوهیږئ چې الته خطر نشته دی بیا زما پلار هغه وایي چې خپل لور دی مې پرېږده هغه قناعت ورکړي زما پلار دغه ګټه دی چې زه مریضه کېږم خپل شفاخانه ته زما دوا پیسې ورکوم ځان ته کالی اخلم خپل پیسې ورکوم څوک چې کوم مشکل ولري زه خپل پیسې نه کولای شم چې هغه ته ورکوم کومک کولای شم. دینی عالم حزب الله ناصر لکوره د باند د میرمنو او جنو د کار فعالیت په اړه وایي تمدن پرته لخزینه یوازې د سړیو په واسطه نه رامنځته کیږي دواړه لازم د یو بل دی لکه څنګه چې قران کریم وایي بعضکم من بعض تاسو یو د بل برخه یاستئ یعنی پرته یو لبل نه تکمیلیږي حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې عملاً خزي بهر راوتلی په جماعت کې مانځ کې برخه اخیسته ده په جهاد کې برخه اخیسته په هجرت کې برخه اخیسته هجرت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلی دي خزي د دعوت په کاروان کې خزي رول درلود نو دا په دې مفهوم باندې چې خزي ته د کار کول مباح اساسي او مهم شرط ده د بهر لکور نه د خزي کار کول د دې لامل نشي چې د کور دننه کوم خپل مسولیت لري هغه باندې تاثیر وکړي ځکه د خزي اساسي مسولیت د اولادونو روزل دي چې هغه د نړۍ رهبری کوي هغه تمدن رامنځته کوي او همدا ډول بل مهم شرط دی چې دغه کوم کار چې خزي تر سره کوي په خپل ذات کې باید حرام نه وي بل مهم شرط دی چې خزه لکور نه راوځي باید هغه شرعي آداب مراعات کړي دغه د خزي کار کول کله فرض حالت ته رسیږي مثال په ډول باندې چې کور کې څوک نه لري نو مجبور دي چې بهر راوځي کاروبار وکړي ماشومان په کور کې ورته پاتې ټول شهیدان شوي دي وفات شوي دي په دې حالت کې حتی باندې لازم ده چې کار وکړي مشروعیت لپاره د خزي د کار کولو پر رابطه باندې بشماره دلایل شته دوه مثال وړاندې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم میرمن خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها غټه تاجره او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیسې ورکړې د مزاربات په شکل باندې او همدا ډول د ابوبکر رضی الله تعالی عنه لور چې اسماء نوميږي او خاوند زبیر بن عوام نو دی اسماء بل زبیر بن عوام خپل خاوند سره همکاري کوله د اصل لپاره به واخر اورل پټی ته بدلله مرسته به وسره کوله یا عملاً موږ تاسو ګورو چې په ټولنه کې موږ ډاکټر ته ضرورت لرو موږ معلم ته ضرورت لرو مختلفو برخو کې موږ اړتیا لرو نو په دې حالت کې که څه کار ونه کی نو موږ به اسلامي ټولنې به څنګه پرمختګ وکړي موږ به څنګه له نورو تمدنونو سره نورو ټولنو سره به موږ څنګه سیالي وکړو چې کله په اسلامي ټولنه کې عملاً موږ د خزي کار ونی نو د خزي په اصطلاح باندې رول په ټولنه کې عملاً ونوینو نو ستونزې سره مخامخ کیږو نو للی کباله شرعاً مشکل نه لري په دې شرط چې دغه آداب پکې مراعات شي یو شمېر کسانو له کوره د باندې د نجونو او میرمنو کار نن ګڼلی و ځکه یې میرمنې او نجونې نه وې پرېښې چې له کوره بهر کار وکړي یو تعداد کسان چې قناعت یې کړی و چې میرمنې د کوره د باندې کار وکړي په ځینو سیمو کې شته رواجونو یې مخه نیولې وه
له همدې سببه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي وو. ان د نورو مرستو ته ناست وو. یو شمېر کورنیو چې له خپلو نجونو او میرمنو ملاتړ کړی وو، هغه کسان چې له کوره د باندې د نجونو او میرمنو له کار سره جوړ نه وو، د ملا صاحبانو، د کلي او سیمې د مشرانو، سپینګیرو او دیني عالمانو په وسیله قناعت ورکړی. له دې سره نجونې او میرمنې توانېدلې وې چې له کوره د باندې کار وکړی شي. کومو نجونو چې له کوره د باندې کار کولو، نو د خپل کور د اقتصادي ستونزو په حل کې مرسته کړې وه. د ښځینه ښوونکو او ډاکټرانو په شانې د ټولنې نورو وګړو ته هم خیر رسېدلی و. درنو اوریدونکو، د آبادۍ غږ د خپرونه زموږ همکار میراقا اعتبار د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه. که ستاسو په سیمه کې د باغدارۍ، زراعت یا مالدارۍ او نورو ټولنیزو موضوعاتو په اړه کومې ستونزې وي او غواړئ چې په اړه خپرونه درته جوړه کړو، یا زموږ همکاران درشي او ستاسو د تجربې له اوریدونکو سره شریکې کړي، نو زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمیره مستقیما خبرې وکړئ. 0 240 1501. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 240 1501. زموږ د نورې ټولې تعلیمي خپرونې او د نوي کور نوي ژوند ډرامه په تجلا ټکایف انټرنیټي پاڼه کې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ.